استاسي د وطن یو مشهور محقق او مدقق مناظر استاذ الحديث حضرت مولانا رحم الله حقانی شهید رحمه الله په شهادت ورسول سو او د هغه سره چې کوم صفاقانه او ظالمانه عمل وسو غواړو چې په دې موضوع باندې ستاسو سره یو څو کلمات شریک الله جل شانه په قران کریم کې اعلان کړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کړي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله جل شانه نبی علیہ السلام توای داستا قوم داستا امت دا بزما د عمومي عذاب څخه محفوظ وي پر دې باندې زه عام او عمومي عذاب نه راولم په دوه وختو کې اول کله چې په دې قوم کې ته موجود یې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په امت کې موجود وو د الله جل شانه عمومي عذاب د دې مخه نیول سوی و عام عذاب نه راتلی دوهم په دې قوم او ملت باندې عام عذاب نه راولم هغه وخت چې دا قوم د استغفار او د توبې اهتمام کوي دو اسباب اس که امت و قوم را از عذاب عمومی نجات میتا یک وجود نبی درمیان قوم و امت اگر نبی موجود بود درمیان قوم و ملت برو قوم عذاب عمومی خدا نمی آیا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دوام کدام قوم و ملت کی اهتمام استغفار و توبہ میں کنا اللہ تعالی انہارا از عذاب عمومی محفوظ میں سازا بر انہا عام عذاب نمی آیا حضرات مفسرین رحمهم اللہ یک نقطہ ذکر میں کنا کہ العلماء ورثت الانبیاء حضرات علماء کرام ورثی انبیاء علیہم الصلاة والتسلیم لہذا بعمل علماء داعی علماء دیندار و تقوادار علماء کے درمیان قوم باشا بسبب اینہا ہم قوم و ملت از عذاب عمومی اللہ تعالی محفوظ میشا وجود صالحان وجود علماء سبب نجات قوم و ملت از عذاب در ایک حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس علم اسلام علم دین در آخر الزمان اللہ تعالی علم را جمع میں کنا یہ از دنیا میں کشا میں برا ولی رفع علم بردن علم بیت ورنیس کی ایک کس عالم باشا شب کی خواہ میں شا عالم باشا صبح کی
می بینا سینه او خالی باشه اینطور الله تعالی علم جمع نمیکنه با کدام طریقه جمع میکنه ولكن ينتزعه يقبضه بقبض العلماء الله تعالى از قوم ملت علماء رفع میکنه میبره علماء میمره قتل میشه هلاك میشه حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا او كما قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى بعلماء